جومات هم صفا کړي او دلته بیا راشي خدای هغه پلانکۍ سره میلیون برابر کړي. نو دا خو ناروا کار دی. د دې دپاره که ته دعا غواړې دا نه قبلېږي بیا په قصه باندې پوهېږي. ګوره د الله جل شانه داسې یو ذات دی که نه ناشنا ذات دی، په خدای یقین وکړه. دی وایي چې تاسو دعا غواړئ زه یې قبلوم. ګورئ چېرته ذهن ته هم دا خبره را نه شي چې دعا مې وکړه او قبوله نه شوه، یا دعا غواړم قبلېږي به که نه به قبلېږي. دا چېرته سوچ او فکر هم ذهن ته را نه شي چې لکه دعا مې کړې ده خو قبوله نه شوه. لکه اکثر خلک داسې وایي زه خو دونه دعاګانې کوم مړه اوسه پورې یوه دوا قبوله نه شوه او دا مې ځان ستړی کړو په عبادتونو باندې و، بیا پسې وروسته دعاګانې هم کوم او په قلار هم کوم او په تیز هم کوم او جاړم ورته هم او پر یادونه ورته هم کوم، بیا هم چې کوم دی نو زما دعا نه قبلېږي. دا غلطه خبره ده، انتهایي غلطه خبره ده. څه باندې پوهېږي. الله جل شانه فرمایي وایي ما له شرم راځي مړه، وایي ما له حیا راځي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي حدیث قدسي دی، وایي الله جل شانه فرمایل چې مړه ما له ډېر زیات شرم راځي، ډېر زیات حیا کوونکی یم زه د هغه بنده نه چې دی ما ته لاس اوچت کړي زما نه دعا غواړي، زما نه سوالونه کوي. ده به لاس اوچت کړي زما نه به یو څیز غواړي او زه به یې ول نه ورکوم، زه به له دعا نه قبلوم. نو په دې خبره باندې ما له ډېر زیات حیا راځي، ډېر زیات شرم راځي. او بله دا ده الله جل شانه فرمایي وایي زما د شان سره مناسبه دا خبره دا ده چې یاره یو سړی زما نه وغواړي او زه یې ډایرکټ قبول کړم. یو سړی زما نه څه وغوښتل ډایرکټ یې وله ورکړم، دا زما د شان سره وایي مناسبه ده دا خبره. ټیک شوله که نه؟ بله دا ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل الله جل شانه فرمایي چې کله سپینګیري خلک سپینګیري بوډاګان مشران دوی لاس اوچت کي او ما ته فریادونه کوي او مړه ناشنا ناشنا طریقه باندې لکه هغه ماشومان چې د مور او پلار نه څیزونه غواړي په دغه طریقه باندې یو سړی زما نه دعا وغواړي نو بیا به یې څنګه نه قبلومه؟ دا خو ناشنا خبره. یو سړی که اسیم دعا غواړي نو هغه زه قبلومه، خو چې بیا یو سړی دونه فریاد ماته کوي او دونه آه او زاری کوي او جړاګانې کوي بد حل هم راغستی دی نو د دعا زه ډایرکټ قبلومه. په دې کې لم لیټ نه کېږي، په خبره باندې پوهېږي. خو کله ناکله داسې وشي چې څه د مصلحت د وجې نه په هغه دعا کې لم لیټ راشي، لږ تاخیر پکې وشي، په هغه ټایم باندې چې ما ته کم څیز غواړو هغه الله جل شانه رانه کړي. او دا هم د پیغمبر د حدیث نه ثابته خبره ده. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایل چې کله یو انسان یو بنده د الله جل شانه یو مسلمان بنده دې د الله جل شانه دعا وغواړي نو د دې لپاره دوه درې لارې الله جل شانه لټوي. یو خو دا دی چې دې دا کم څیز غواړي دغه وله ورکړي. دویم دا دی چې یاره دا کومه دعا د وغوښتله نو په ده باندې یو مصیبت او پریشاني را روانه وه، د دې دعا په برکت باندې الله جل شانه هغه پریشاني او مصیبت ختم کړي. ٹھیک شوله که نه؟ بله دا ده چې دی دا کومه دعا وغواړي نو دا دعا الله جل شانه قیامت ته وساتي. نو د قیامت په ورځ باندې هغه بیا د ده د اعمالو د نیکو اعمالو په تله کې واچوي، د هغه د نیکو اعمالو وزن پسې واکړلی شي. ٹھیک شوله که نه؟ نو د ذهن نه دا خبرې ایستل پکار دي چې زه دعا غواړم او دعا مې نه قبلېږي. دعا قبلېږي په هر ټایم کې قبلېږي، خو د دعا دپاره بیا علما کرامو بزرګانو څه شرایط ذکر کړلي. هلکه تاسو وایئ چې دعا غواړم او ډایرکټ دې قبوله شي یو دوه درې کاره وکړه. په څه باندې پوهېږي؟ یو خو دا کار وکړه چې بهایي ستا چې کوم رزق دی که نه رزق ته چې کوم څه خورې کوم څه اغوندې کوم څه استعمالې دا ټول په رزق کې راځي چې دا مکمل صفایي ګورې د حرامو نه. که یو معمولي ذره پکې هم د حرامو را ملګرې شوه نو بیا دعا نه قبلېږي. بیا تا ته دا حق نه دی حاصل چې ته بیا د الله جل شانه نه ګیله وکړې چې ما خو دعا وغوښتله او قبوله نه شوه. ته حرام خورې نو دعا به څه قبوله شي؟ نو د حرامو نه مکمل ځان وساتې. پردی حق دې پکې نه راغونډ کړی، د لوڼو د خویاندو د رونو د مور پلار د ګاونډیانو د عامو مسلمانانو. ټیک شوله که نه؟ د خلکو حقونه دې پکې نه راغونډ کړي، هغه رزق ستا سره نه پروت چې په هغه کې د خلکو حقونه وي. نو که صفا رزق دې وخوړو نو هله به دعا قبلېږي. دویم شرط د دعا د قبلېدل دپاره دا دی چې یو سړی دعا غواړي نو چې څه ناروا کار دپاره یې نه غواړي. لکه اوس ما لاس ود کړي چې خدای داسې خو زه نه کوم خو بېچاره داسې وکړه. یو سړی ناجایز کار دپاره دعا غواړي. لکه نن سبا ځوانان چې کوم دي که نه اکثر تاسو ګورئ په کلي کې په محله کې یو داسې ځوان وي په هغه باندې کله ناکله څه غوټه غوندته راشي څه چپه والا راشي دی به اکثر په جومات کې هم ناست وي. په دې باندې پوهېږي دی به جومات کې جاروګانې ماروګانې هم وایي صفایانې مفایانې به هم کوي او دا چې بس اکثر به جومات ته راځي تلاوتونه به کوي او منځونه به کوي ډېر به ځان زبرګ زبرګ کړی په ده باندې هغه د ځوانۍ هغه چپه راغلي په ده باندې یوه چپه راځي په قصه باندې پوهېږي. هغه چپه چې کله راشي نو دی بیا ډېر زیات نږدې شي، دی بیا ځان ډېر نږدې کوي الله جل شانه ته او دی بیا دلته راشي مونځ وکړي 2 رکعته ښه عبادت وکړي، نفلونه هم وکړي، تلاوتونه هم وکړي، ذکر اذکار هم وکړي، جومات هم صفا کړي او دلته بیا راشي خدای هغه پلانکۍ سره میلیون برابر کړي. نو دا خو ناروا کار دی. د دې دپاره که ته دعا غواړې دا خو نه قبلېږي بیا په قصه باندې پوهېږي. نو د حرام کار دپاره به دعا نه غواړي. که چېرته د جایز کار دپاره یې دعا غوښتله نو هله به دا دعا قبلېږي. داسې نه ده چې ته پکې حرام یې غواړه دعا به قبلېږي. په هر حال د دعا د قبلېدلو دپاره دا شرایط دي ښه بهی. یو دا چې حرام رزق دې صفا یې ګورې د حرامو نه مکمل صفا پاک طیب رزق درته پروت وي او هغه خوري. او دا چې د حلال څیز دپاره دعا غواړي د حرامو دپاره نه د ناروا کارونو دپاره نه نو بیا الله جل شانه ډایرکټ قبلوي.
بیا به کیسه نشته دی سمانی بیا به ډایرکټ قبلېږي او دغه ذهن دا سوچ فکر د دې ذهن نه ایستل غواړي چې یاره دعا قبول نه شو دعا په هر ټایم کې قبلېږي تاسو ته ما وي الله جل شانو فرمایي ما ډېر زیات حیا راځي مړه چې یو بنده به زما نه غواړي زه خو ډېر اوچت رب یم زما د شان سره دا مناسبه نه ده چې یاره یو سړی وغواړي زه یې بله ورنه کړم خبره پوهېږي نو دعاګانې غواړي به د هر چا دپاره غواړي زموږ دپاره غواړي ځان دپاره غواړي خپلو بچو دپاره غواړي مور و پلار دپاره یو خوا زموږ رسمي دعا یې که نه بس لاس مو چوت کړی یاستې خدای پلانکې وبخښي پلانکې وبخښي پلانکې وبخښي کیسه ختمه د خولې او د زړه د یو بل سره هېڅ تعلق نه وي هغه خو لا یو طرف ته ده خو لکه یو شرط ورې دا هم دی ماته اوس را یاد شو یو شرط دا هم دی چې لکه اکثر مونږ دعا ته لاس چوت کړي دعاګانې غواړو پلانکې داسې وکړي هغه وکړي دا وکړي دغه وکړي په زړه کې نور څه تاویږي خبره باندې پوهېږي نو چې د زړه او د خولې تعلق کله برابر شو دا چې په خوله باندې سړي چې دا په زړه کې هم دي نو هلته بیا دعا قبلېږي چې په زړه کې دي د سره د الله جل شانو سیاره نشته دی زړه دې په بل طرف تللی دی او ته په خوله باندې لګیا یې دعاګانې غواړي نو داسې هم دعا نه قبلېږي بلکې د خولې او د زړه تعلق د دواړو یو شان پکار دی نو هله به دعا قبوله شي ښه نو په دغه شرایطو سره چې یو سړی دعا غواړي انشاءالله د الله جل شانو نه امید دی چې دعاګانې به قبلېږي ښه